لنډه کیسه. څو صفحې مې واړولې، مطالعې ته مې طبیعت راست نه و، کتاب مې بند کړ. تلیفون وشرنګېد. واو، په یو انځور مې سترګې ونښتې، بل ډول ښه ولګېد. ګوتو مې پرې نظر څرګند کړ. شېبه وروسته پیغام راغی. ویل یې کومنټ دې لرې کړه، زه څارل کېږم له نجونو غیر د هلکانو کومنټسونه راته کار ګوري. ما ویل دا دی په سترګو. د سوړ شوي چای پیاله مې پر سر واړوله. تکیه شوم. شپې ورځې تېرېدې. د اکاونټ په هکله مې ځکه فکر نه کوه چې په دا وخت د اکثره مستعار اکاونټونه استعمالېدل. د هېوادنۍ مینې د کمپاین لپاره مې په فیسبوک کې یوه لیکنه خپروله چې د پیغامګر نښه وپړکې. د هماغه نوم مروکی اکاونټ. ویل یې ډېر منونکی هلک نه یې؟ ما ویل څوک چې راته څه وایي منم یې، د مزاحمت په نوم څه نه پېژنم. ما ویل امر کوه، بیا څه ډیلیټ کړم. ښه په زوره یې وخندل. ویل یې ډېر عجیب یې. ما ور زیاته کړه هدف دې ساده والی دی. خو ووایه ساده یعنې لیونی. خواږه او ترخه پیغامونه وکېدل، خو زه مشکوک وم. ما ویل کوم مضر ملګری نه وي. مبهمه حالاتو خو پیغامونه مو سره کول. د همدې ګمنامې خبر عجیب و ختم. پناه لیدل یار مین شوم، هغه هم لیونی مین. داسې مینان چې د یو بل په لیدو سکون کېدو. په ساعتونو ساعتونو مو خبرې کولې. څومره مو چې خبرې ډېرېدې هومره مینه خوږېدله، خو په عجیب دریاب کې ګډ شوي وو. هو، هغه ما ته د جان په نوم مخاطب کېدله. د تلیفون د اړیکې د پرېکون پر مهال راته وایي جان مینه در سره لرم. زما زړه ټکانونه پیل کړل، زړه مې دردونه شروع کړل. راتلونکي ته متوجه شوم، هیلې مې پیدا شوې او ناهیلی شوم. دا خوږه د یوې لرې زرغونې ولسوالۍ میشته وه، خو اوس په ښار کې میشته وه. له 12 وروسته یې په یو پوهنتون کې د طب زده کړې کولې. 5م سیمستر یې وه. ډېره تکړه پیغله وه. په فیسبوک کې یې اکثره حب الوطن یعنې د وطن سره د مینې پوسټونه راځړېدلي ول. هېواد سره یې ډېره مینه لرله. کله کله به یې ماته خندل او ویل به یې جان له هېواده وروسته پر تا مینه یم. د ژوند ستنه تاوېده او موږ یې مسافرۍ کې پخولو. څو ورځې وروسته کلي ته ولاړم. په کور عجیبه خوښي خوره وه. په ما د مبارکیو چغې وې. زیری و د چاکلیټو باران جوړ و. زه اریان دریان نه وم. چا پوښتنې ته پرې نه ښودم چې څه شوي، د څه مبارکیانې. خو چې خبرېدم زه کوژدن شوی وم.